Hello guys, welcome to my channel. Please subscribe my channel and hit the bell icon for more interesting, entertaining and informative videos. And also like, share and comment. بسم الله الرحمن الرحیم راځو کنټرول پینل ته او په دې کې نن وینډوز ډیفنډر وایو. وینډوز ډیفنډر په وینډوز 8.1 کې موږ سره د انټي وایرس کار اجرا کوي او په وینډوز 7 کې مو دومره کوي نو خو په دې وینډوز 8 کې موږ سره شي دی دا ښه کار کوي خو که چېرته دا تاسو اپډیټ وساتئ. وینډوز ډیفنډر موږ سره انټي وایرس دی، بلټ ان انټي وایرس دی، د وینډوز سره انسټالیږي. خو دا چې تاسو اپډیټ وساتئ ستاسو کمپیوټر ته وایرس نه راځي. په دې چې کلیک کوو مونږه ګورئ موږ سره که غواړئ چې دا تاسو اپډیټ کړئ نو د موږ سره اپډیټ په نامه ټایپ شته دی، په دې به کلیک کوئ او په دې اپډیټ کلیک کوئ. خو دې دپاره تاسو سره انټرنیټ څه دی دا ضرور دی، انټرنیټ به وصل وي. اوس په دې باندې موږ سکین څنګه کوو نو دې کې موږ سره یو کویک سکین دی بل فل دی. کویک سکین هم موږ سره څه کوي کمپیوټر سکین کوي، ټول کمپیوټر سکین کوي درته، خو مطلب هغه مهم ځي نه او دغه کویک سکین موږ سره لږ زر کېږي. که فل سکین تاسو واغستو نو دا به لږ ټایم نیسي. کسټم په ترو باندې تاسو کولی شئ چې یو ډرایو تاسو غواړئ چې یو خاص ډرایو دوه درې ډرایوه دي تاسو سره، ته ای ډرایو یا ډي ډرایو غواړئ، صرف یو ډرایو غواړئ چې هغه سکین شي در سره، یا فلش تاسو غواړئ چې سکین کوي نو په دې سکین نو باندې به کلیک کوئ. دلته به ورته هغې ته چیک ولګوئ. زه ورته وایم چې ما سره صرف ډي ډرایو سکین کړه، چیک ولګوه او اوکې نو ګوره دا به صرف موږ سره کسټم سکین روان دی، هماغه ډي ډرایو به سکین کې نور کمپیوټر سره کار نه لري. نو دا موږ سره وینډوز ډیفنډر دی. بل راځو په دې کې اټوپلی باندې خبره کوو. اټوپلی موږ سره دا دی. که چېرته تاسو اول دی موږ سره ریمووبل ډرایو دی. که چېرته تاسو یو یو اس بي د کمپیوټر سره وصل کوئ اول ځل دپاره نو ګورئ بعضې وخت کې چې موږ یو اس بي بعضې کمپیوټر سره وصل کړو نو ډایرکټ هغه یو اس بي موږ ته اوپن شي، یا بعضې وخت کې کومه سی ډي موږ کمپیوټر کې ور واچو نو ډایرکټ هغه سی ډي کې کوم فلم وي یا کوم ویډیو وي هغه ډایرکټ څه شي خپله پلی شي. نو هغه سیټنګ تاسو دې نه کولی شي. په دې کلیک کوئ. ګوره کله چې زه یو اس بي وصل کړم د کمپیوټر سره نو څه دې وشي ټیک نو اکشن هېڅ عمل مه ښکاره کوه، مطلب مه یې اوپن کوه راته، بیا به تاسو ځئ کمپیوټر ته او کمپیوټر نه به څه کوئ هغه به خلاصوئ. بلې موږ سره اوپن فولډر ټو ویو فایلز که چېرته دا تاسو انتخاب کوئ نو دغه یو اس بي چې څنګه وصل کوئ یو اس بي ډایرکټ خپله څه کېږي اوپن کېږي درته، د هغه فایل چې کوم څومره دي هغه فایلونه تاسو ته ښکاري. او بل موږ سره آس می ایوری ټایم بعضې وخت چې موږ کله سی ډي یا ډي وي ډي وصل کړو د کمپیوټر سره یا فلش وصل کړو نو تاسو ته یو میسج راشي، یو اوپن وي موږ سره او بل موږ سره کینسل. که اوپن واخلې نو هغه یو اس بي تاسو سره اوپن کېږي، مطلب پوښتنه درنه کوي. که ته غواړې چې نه اوپن کړې نو کینسل وهلی شي. نو دغه کارونه موږ سره په دې هر یو کې شته. تاسو ګورئ که چېرته تاسو دلته راشي که په دې یو اس بي کې موږ سره پکچر وي او ته ورته وایې چې امپورټ فوټوز نو څنګه چې یو اس بي وصل کړي څومره تصویران چې وي ډایرکټ به څه کېږي ستاسو کمپیوټر ته به امپورټ کېږي. دا کم ځای کې فوټوز یا پکچر فولډر ته به ځي. ټیک نو اکشن هېڅ عمل مه اجرا کوه موږ سره. او بل دی اوپن فولډر ټو ویو فایلز کم څومره فولډر چې وي د دې پکچر هغه موږ ته څه کړه اوپن یې کړه، ډایرکټ یې اوپن کړه. بل موږ سره ویډیو ده، که چېرته ویډیوز په نامه فولډر وي دې کې نو ویډیو دې موږ سره پلی شي د کوم میډیا پلیئر سره د ویلسي میډیا پلیئر سره. بل موږ سره ویډیو دې پلی شي د وینډوز میډیا پلیئر سره. ویډیو دې څه شي امپورټ شي زما کمپیوټر ده. ټیک نو اکشن هېڅ عمل دې نه اجرا کوي، مطلب بیا به تاسو خپله ځئ کمپیوټر به خلاصوئ. او بل موږ سره فولډر یې راته خلاص کړئ یا ما نه تپوس کړه. نو ټول دپاره تاسو ته دغه انتخابولی شي. که چېرته میموري کارډ وي موږ سره میموري کارډ دپاره هم کولی شي. که چېرته ډي وي ډي وي در سره یا بلورای وي در سره یا څه وي سی ډي وي د ټول دپاره تاسو دغه اکشن دلته اخیستی شي او انتخابولی شي.